زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته یې چې بچي خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کې چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده د هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م ورځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یم مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم 400 ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج روان او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول دی توتي ورته تړل دی توتي په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شی شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په دې هم ټیکس ولګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین که کاپۍ د هلکانو ده په دې هم ټیکس ولګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپے شو
80-90 باندې د 500 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وایي کور وران اوس به دا څو ګاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زه هم خور ډېر ښه کار دی ته موټ لتلی وي سم کار دی. ټاټکی مار استاز ته څنګه په سرک به څنګه ګډې دی په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی په لارې د پاسه به ډولکي ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وایي جو بشي څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم. سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم. ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کړي کلمې مال تېرې کړي کلمې تېرې کړي. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاقي چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا سخنے والے ہو گئی التا پا بم کے والو دی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتہ لگی. او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي. حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000. لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي. زه به 30,000 روپۍ علم زما په 10 پیړۍ دی نالتي. خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم. دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والي خیر دی شهید شو شهید نه دم خولې نه څه وباسم شهید شو. دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي. لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله. دا افسانې دي تاسو یې راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ. لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي. تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما. زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب ژبه اردو وه کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني. خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی
دی خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی دا انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویل چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې هلکه ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا اچوي غړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه تاسو څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زڑے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زڑے باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زړې باچ آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو د پختون مولا بیڑا غرق شو د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تې واړه
هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خیر راوړه لندنه برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په ارام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم په ارام کښېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي دا به څه چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بیا اودسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بیا اودسه نشي اغستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو نینګه پښتانه نینګه پښتانه نینګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چېرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں پھوسی ہو گئی ہوں تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي خو پوهېدې چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په
کوم نو یا مې ورته وې مال لکه مبارک شه د زوی واده دی بس هغه رامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شو ویل څه مال بس دا مې شوق چې دې ډولکې ته زم لګټ شمه چې تاسو جنگ تیریږي کنه چې زم لګټ شمه ویل ولي مال د دم قوم امامم دمی اوس تاسو امام یم چې تاسو ډمانی نظر پاتې کېدې شو تاسو ټول ودونه لعنت ته په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوي شاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ور سره دوندوړې ناشتي مخکې زه چې په مال دکان کې ناشته مو دا موټر را باندې تیر شي نو مال دار آیا چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمون یو اشنا دی لاغه وادونو بینډې پې راوسته ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوره دیکھو وګورئ دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې رستو دا ډولکي پکې ښکاري الکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږی خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزی والا نے ضرورت کہ بینڈائی پہ سو دی وہ جی 60 روپے کلو پہ منڈائی کی دی مالدائی یو وڑا وڑا ځان کې منډا مونږه بینډای نه خورو لوی ټینکرې ته ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ان پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه حملون دې د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لای ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دې کنه سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې ډولکی وغږوي پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد
ادي یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده ده بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपी का बिजली और चिरागों से है रोशन ज खुदे द खावर तेलो डिवल नशम बलोले और द शाहानो बंगले के दे चिरागान जोड़ी जदी पसुईगेस रोटाई नशम पकोले सुईगेस 8% नोर ग्रान बिजली 8% नोर ग्रान पेट्रोल 8% नोर ग्राम मतलब एदा दे कि दा गरीबान द खाना खराब बची चरता परिश्का किन की नहीं और पसोजकाई किन की नहीं चरता प मजदा किन की नहीं और शाहानुला 28 वजीरानुला तो मरकज के 28 करोड़ बांधे मोटरों न रागड़ी यो मोटर पे के करोड़ रुपए बाद यो मोटर तासो बांधे टोल और गर्दई चेकी बंगे दर बांधी हुई तलार से दे स्पी होंदी पसूड़ा के नवजी और खान से दे लार सी पर बंगला के सम उस दल्लुड़ो दो वादा काडूना मुलियान चाप कई मुनियान पकीली किली से मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह का आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बदा यौरा बांधे इतराज को चित्त जमा लूर निकाह तराने ली मा साल लूर 10 कालो हुआ वेल दो वल्ला सुकालो माना तकड़ा हुआ माना माल का माशूमा दा दुआ जरूरत है और खुले बोरा हुआ जमीन खजे का अल्लाह पाक भी तद चिरगु मरज रावली खुदाई च कला वबा राजी अल्लाह द पाकिस्तान पर खजो रावली टोला मीन कई कजमुन मोर और खोर पकीविन बा खजा पकीविन खुदाई दे चिरगु पर मरज मुर्दा रखी सड़ी नरे वगट तकबीर प्रेदा आराम के दगा वक्त के नरे तकबीर और ब्यारुस तो ही समझे वक्त के दे सड़ी लाउद प्राते ही पकोरुनो के और खजी ब्या बस ही कनी बिल्कुल भी ना दगा दगा खुदा दे कुरान कनो दे पोजे 70 ढेर जरूरी है चिरा पोजा दे पटा कड़े दा सब है द पाकिस्तान द सोख जाड़े गरीब बजाड़े द गरीब द सुअर बचे कि दानन की बिजली उस चाचटरा को की बिजली महंगी हो गई डेढ़ शुक्र खुदा पाक हम द पकीलान दिन के नहीं सुई गैस महंगा हो गया अच्छा है कि पसुई गैस रोटा पखा नकड़े उस दर तब बम्बो तम मीटरे लगी मुबारक शाह नॉर्मल टोल टेपर शो उस बम्बो तब मीटरे लगी पाकिस्तान के बाद तो बम नशिश कले तोबा कोरोना की गिरजी साहबा दगावर कईदार